السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو نه مخکې چې دیدار دې وکړمه او خبرې در سره وکړمه نو تاله مې بادام راوړي دي. خبر وکړه. دا وګوره که نه ښایسته بادام مې درته راوړي. ګورې دا هغه کلک بادام نه دي چې هغه 20 کالو نه زیات عمر یا خو یې ماتوی هم نه شي. پاسته بادام دي شی به غږ پرې لګوه. مور ته مې ونه ویل پټ مې درته وروړي دا واله. واه ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله. سمه د 14مې سپوږمۍ که نه دومره ښکلي لکه زما کلاشینکوفه. په کومه ورځ چې زما د نظر بنګنې او د زړه ډزو ته کشف کړي نو سم د واره مې د خپلو ځانګړو ځواکونو یعنی مور او پلار پوستې ستاسو د کور په سرحدونو باندې واچولې. خو ستا اټیم بم پلار او مخالفه وسلواله مور وه چې ځای په ځای راته د خوړې او د ولور په نامه د سړک د غاړې مینونه کېښودل. هغه وخت ته هم ښکلې او لکه د ځغلېدلي موټر د مرمۍ ضد وې. خو طالبانو سترګو دې همدا کمینونه راته نیول او د نظر کارتوس یې راباندې ورول تر څو تا خپله کړم. خو ته به چې لکه د ملي اردو په څېر په مزه مزه روانه وې نو زړه به مې له ورایه درزا کوله چې خدای مه کړه د ژوند دا خړه ډاکسن مې د برید لاندې رانشي. خو خیر ته چې اوس زما شوې نو باید دواړه اوربن اعلان کړو او د سولې تر بیرغ لاندې ژوند تیر کړو. سوله ضروري ده، هغه که د ښځې او د خاوند وي او که د وطن. یا حبیبی یا حبیبی سبحان الله. رنگ زیبای خوبصورت مزیدار یارا زما د کلاشینکوف ګولۍ. اکشن. یا الله شکر دی دومره ښکلې ناوې دومره ښکلې ناوې لکه زرنج زیبای بهترینی اعلی خوبصورت حبیبی حبیبی سبحان الله سبحان الله. کم خواهش چې الله تعالی درکړی که نه زه یم چې یو ځل امر له پیل نه ورکړی.